دا ځکه وایم چې دا شوبه اوس ما اورېدلې ده او دا د بعضې مولویانو هم کړې ده. هغه شوبه دا ده چې دا دومره احادیث د کوم ځای نه راله وایي. تاسو چې وایي چې امام بخاري د 6 لکو احادیثو نه 1000 احادیث لیکلي، سلفاسه 1000، یا حافظ صاحب وایي چې نه په الجامع صحیح کې 9000 احادیث دي. دا 9000 احادیث د 6 لکو نه، دا 6 لکه احادیث وکم ځای دا به تاسو اورېدلي. امام ابو داود خپل سنن کې سلفاسه 3000 احادیث راوړي. دا د 15 لکو نه 15 لکه احادیث کم ځای وو، 15 لکه څه شو او ولکه 6 لکه حدیث کم ځای. د اعتراض ته وګورئ. هغه جواب داده ظالمه د نبی سلام د پیغمبري زمانہ دا 30 کاله وه. 30 کاله کې به رسول الله صم څومره خبرې کړي، څومره خبرې به کړي. دا ټول خبرې د محمد رسول الله صم حدیث دي. او بیا یوازې اقوال حدیث دي، افعال نبی سم په 30 کاله کې څومره کارونه کړي دا ټول حدیث. او بیا یو صرف افعالم حدیث دي، تقریرات د نبی سم حدیث دي چې د الله د نبی په مخ کې شوي او د الله نبی په سکوت فرمایلی دا ما حدیث. نو اقوال او افعال او تقریرات د 30 کاله چې راجمه کړي دنه بلکو نه جوړي، دا په لکو. دویم جواب دا دی چې دا اصل کې اختلاف د سند دی. حدیث یو دی په مختلفو سندونو را نقل شوی. یو حدیث د یو متن د امام بخاری په 10 سندونو راوړي، ولس حدیث شو کنه په 60 سندونو راوړي، 60 حدیث شو. اختلاف د متن دی، دا د سندونو اختلاف دی، د متن اختلاف نه دی. په دې لحاظ سره حدیث زیاتی. بیا چې پکې موقوف روایت د صحابه او اقوال دنه کې د کاغذ ته حدیث ویل کیږي، بیا به حدیث نور زیات شي. بیا چې پکې ضعیف او موضوعات د کتابونو کې لیکلي محدثینو راوړي دا روایت ضعیف دی یا دا موضوعي دی د نصح لپاره د خیر خواهی لپاره چې هغه سره یو ځای کې، نو بیا مجموعه احادیث څومره زیاتی. بیا باغت جدا کې ضعاف او موضوعات به جدا کې صحیح به پاتې شي. باقي اقوال او افعال او تقریرات او موقوف او مرفوع روایتونه داغه نه به زموږ عزتمند لکو جوړ شي. او دا دغه یو رئیسی بل اعتراض دی چې دومره حدیث د کم ځای راغلی. او څلورم اعتراض دا کړ دی چې حدیث دا په قرآن باندې پیش کیږي. لکه ما تاسو مخکې ویل زموږ په اصول کې هم دا خبره لیکلې ده، حدیث په قرآن باندې پیش کولای کیږي. چې دا پیش شي نو که قرآن سره برابر دا به صحیح او که قرآن نه خلاف بیا به نه منو. ما ته یو بل یو هفته مخکې منکر حدیث راغی، بالکل ګیره خریلې و د کراچۍ نه. ما څه چې کېناست وایي زه په کراچۍ کې ځنګل ته تللی ما سره قرآن دی. وایي ما څه کوې قرآن سره؟ وایي هغه مې خپل مخې ته ایښی دی، څه حدیث چې راشي د هغه سره برابر یې هغه اخلم او څه چې د خلاف یې پرېږدم. خامه ته غټ حافظ حدیث ته څو حدیث یاد دي؟ حدیث خو زما نه دي یاد. نو ما ته څنګه حدیث په قرآن پیش کړي؟ دومره غټ جاهل اجهل په ټکي نه پوهېده. او زه حدیث د قرآن سره تلم چې د حدیث د قرآن سره برابر یې هغه اخلم او چې نه بس هغه په ځای پرېږدم. ما ته خو لکه حدیث او حافظ به غټ محدث تا نه خو اجازه والو. داسې انپړ جاهل. زما عزتمندو دا لارو د چا کوله وکړې ده؟ دا لارو ته ماغه پوه خلکو کوله وکړې ده چې دا لارې ته وښولې د انکار حدیث. نو یو پنځمه شبه دا کوي چې په احادیثو کې تعارض دی. وایي احادیث د قرآن سره متعارض دي او حدیث په خپل منځ کې د یو بل سره تعارض لري. نو چې تعارض لري نو دا حدیث نه دی. وایي جواب دا غدا دی چې نه، په حدیثو کې تعارض دی نو دا ظاهري تعارض دی. که د قرآن سره تعارض دی هم ظاهري تعارض دی، په حقیقت کې تعارض نشته ځکه دا وحی ده، د الله خبرې دي. قرآن هم د الله خبرې او حدیث نبویه دا هم د الله سبحانه وتعالی خبرې دي. د الله په خبرو کې تعارض او ټکر نه وي. د دې وجې نه امام شافعي رحمه الله کتاب الام کې لیکل دي، 9 جلد کتاب الام مطالعه کوي. پاک امام شافعي رحمه الله د منکرین حدیث استدلالات راوړي، بیا دا غیر جوابات او په انکار حدیث باندې رد کړ. په وم جز د کتاب الام کې داغه په اخر کې دغه باب په اخر کې امام شافعي رحمه الله لیکي وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث چرته د قرآن خلاف نه راځي. دا د قرآن خلاف نه بلکې دا د قرآن شرح. شیخ الاسلام ابن قیم په طرق الحکمی کې لیکلي احادیث د قرآن خلاف نه او 3 قسمه حدیث د شیخ الاسلام په کتاب کې دا مسله واضح کړې ده. نو بهر صورت احادیثو کې تعارض نشته، د ظاهري تعارض ده. کله چې تعارض ته ګورې نو بیا د قرآن په غړو آیتونو کې تعارض ده، بیا په قرآن هم د احتجاج نه او د استدلال نه ساقط شي. بلکې احادیثو کې چې تعارض راشي نو لاول محدثینو داغه د لپاره وګورو تطبیق به څنګه کو. دویمه طریقه بیا دای د نسخ کم منسوخ ده کم ناسخ. دریم بیا ترجیحي او څلورم آپ کې بیا توقفي لکه حافظ شرنخبه په دې کې لیکلي. او شپږم اعتراض دا د زما عزتمندو چې قرآن تبیان او تفصیلا لكل شيء، تبیانا لكل شيء او تفصیلا كل شيء او مفصل کتاب دی. نو دا حدیث ته ضرورت دی؟ قرآن کافی دی کنه په دې کې پوره تفصیل.
جواب دا غدا دی چې نه قران کې ټیک دی چې اصول او عقاید دا په تفصیل ذکر دي خو جزئیات او احکام دا په قران کې مفصل نشته دي هغه په طریقه د اجمال اسی کله اشارتن ذکري کله بعضی جزئیات داغه تفصیل هم شوی د بعضی احکام او ډیر احکام هغه اجمالی اشارتن ذکر دي داغه تفصیل محمد رسول الله صم کړی دی لکه ما تاسو مخکې ویل د مانځه مسله یا د زکات یا د حج یا د روزه احکام او د تفاصیل دا په حدیثو د نبی صلی الله علیه وسلم کې دي دا په قران کې نشته دي د دې تفصیل چې مونږ ګورو دا په حدیثو کې ګورو احادیث د دې لپاره په منزله د شرح دي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم نبی ته د قران تشریح د خلکو ځکه مونږ ته درولېګو او تشریح ستا په ذمہ ده د وضاحت ستا په ذمہ محمد رسول الله په دریش کاله کې هم د دې قران وضاحت مونږ تاسو ته کړی دی دا دوه خبرې شوي احادیث وحی او د حدیثو حفاظت او په حدیثو په ذخیره باندې دا یو 115 اعتراضات بل طرف ته سپات شو صحیح امام بخاری پاغه سه اعتراضات او د صحیح امام بخاری شان دا ان شاء الله بیا چرته په بل موقع کې یا بل عالم بیان کی الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو د ټولو فتنونو محفوظ وساتي او زما خپل ټولو علماو ته درخواست ده نو مشایخ په دې خبرو پويږي خو باقي زمو علما دعات هغه ته زما د درخواست ده چې دې فتنې ته بالکل ویخ اوسو دا د انکار حدیث فتنه دا عام کیږي اوس مخکې پنجاب کې و هندستان کې و اوسراله په دې پښتنو علاقو کې دې کې دا فتنه خوريږي دې د بار ویخو سیدل پکار دي هر داعی او هر عالم د حدیثو د دې شبهاتو جوابات او د دې مطالعه او داغو د هر خبري جواب کول ان شاء الله جواب ګران نه دي آسان دي خو ګلګ مونږ تاسو همت وکړو د هر منکر حدیث د عقلی شبهاتو داغو جوابات او د صحیح بخاری پر راویانو چې کوم اعتراضات کې داغه جوابونه کول د هر اهل حدیث او د هر داعی موارد الله سبحانه و تعالی دې مونږ تاسو ته توفیق راکړي چې مونږ تاسو د خپل نبی او داغه د حدیث او داغه د اقوال او د افعال دفاع وکړو وصلی الله تعالی